سلامونه ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. په پاکستان کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب وایي د افغانانو نیول د پاکستان کورنۍ ستونزې نشي حل کولی بلکې کرکه زیږوي. په پاکستان کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب په دغه هیواد کې د افغانانو نیول او په زوره بیرته افغانستان ته ستنولو ته په غبرګون کې ویلي دي. د پاکستان د حکومت دغه چلند ستونزې نشي حل کولی بلکې کرکه زیږوي. سردار احمد شکیب د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي هیله کوم چې دغه ډول اعمال چې پولیس هر ځای کې افغانان تنګوي، ځوروي او له کاروبارونو څخه یې لاسونه ورلنډوي له دې کاره دې لاس واخلي، ځکه دغه چلند نفرتونه او کرکې زیږوي. نورې کومې ستونزې چې د پاکستان دی هغه نشي حل کولی. د طالبانو دغه سفیر ویلي دي چې د پاکستان له حکومت سره خبرې روانې دي ترڅو د افغانانو په وړاندې ستونزې حل کړي. نوموړی زیاتوي موږ هڅه وکړه دا خبره مو د خلکو سره شریکه کړه چې حتی ځینې ماشومان او ښځې هم نیول سوي وي خو نن بیرته خوشي سوي دي. هغه چا چې کارتونه لرل هغه خوشي سوي دي او ورته سپارښتنه سوې ده چې اسلام آباد او راولپنډۍ پرېږدي. موږ خپلې هڅې جاري ساتو چې د پاکستان حکومت سره له نږدې په دې اړه کار وکړو. له تېرې جنوري میاشتې راهیسې په پاکستان کې د پولیسو له لوري د افغانانو په وړاندې سخت اقدامات ترسره سوي دي. کور په کور د افغانانو لټون روان دی او ځای ځای افغانان نیول کېږي چې پولیسو زیات شمېر افغانان له نیولو وروسته افغانستان ته په جبري توګه ستانه کړي دي. تېره ورځ په ننګرهار کې چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې پاکستان په تورخم ښارګوټي کې 141 افغانان کډوال دوی ته سپارلي دي چې په دغو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په اسلام آباد کې افغانان وایي پولیس هغه افغانان هم نیسي چې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد لري او له نیولو وروسته د بډو په بدل کې بیرته خوشي کېږي. په دې اړه باندې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف او ورسره د دوی وزیرانو غونډه کړې په اسلام آباد کې چې د افغانانو د ایستلو لړۍ به بیا پیلوي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه.